څوک چې راغلي د پاک بند حق مسیر څخه څوک چې راغلي د پاک بند حق مسیر څخه څوک چې راغلي د پاک بند حق مسیر څخه وداسې چاته په قیامت کې عذابونه لري وداسې چاته په قیامت کې عذابونه لري که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري کڅوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره کڅوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره کڅوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره هل تخالد حوري بالمال لري باغونه لري هل تخالد حوري بالمال باغونه لري که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع د قیامت علامات. درنو اوریدونکو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو احساناتو سره سره په موږ دا هم یو لوی احسان کړی چې موږ ته یې د قیامت نښې او علامې راښودلي دي تر څو ورته ځان تیار او چمتو کړو. داسې نه وي چې قیامت راشي او موږ ورته څه تیاری نه وي نیولی. په ټول امت باندې احسان کوونکي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته د هرې خبرې لارښودنه کړې، خو یوازې د عمل کولو اړتیا ده. وړاندې له دې چې قیامت او مرګ مو نفسونه بند کړي، هغه کارونه وکړو چې زموږ تلپاتې ژوند پرې هوسا وي. د الله رب العزت کلام قرآن کریم چې کله انسان ولولي نو د هرې خبرې او هر سوال ځواب پکې شته، بلکې د هر څه په اړه معلومات پکې ترلاسه کیدلی شي. الله رب العزت په خپل مبارک کتاب کې په سورت زخرف کې 85 آیت کې فرمایي وعنده علم الساعة والیه ترجعون. الله رب العزت ته د قیامت ساعت معلوم دی او د الله رب العزت لورې ته تاسې ټول ورګرځول کیدونکي یاست. د قیامت علم هم الله څخه دی او کله چې د قیامت ورځ راشي ټول به الله رب العزت ته ورګرځول کیږي او هلته به الله رب العزت هر یونه د هغه د ژوند په اړه باندې پوښتنه کوي. الله رب العزت دې هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې آسانه کړي. په قرآن کریم کې الله رب العزت قیامت په بیلابیلو نومونو سره یاد کړی دی، کله په یو نوم او کله په بل نوم، په دې خاطر چې انسان یې راتللو ته تیاری ونیسي او په غفلت کې د پاتې کېدو له امله ځان د دوزخ وړ ونه ګرځوي. هر کله چې یو انسان د قرآن کریم مطالعه وکړي نو د قرآن کریم په مطالعه کې او د قرآن کریم په لوستلو کې ډیرې ګټې د هغه لاسته راځي. یوه ګټه یې دا ده چې خلک د قیامت له حیبت او ویرې نه خبر شي.
انسان او پیریان په دې باندې پوهوي چې دا دنیا له منځه تلونکې ده او یوه داسې دنیا راتلونکې ده چې په هغې کې به ستاسو تلپاتې ژوند وي. نو انسانانو او پیریانو دغه دنیا خپل اصلي هستوګنځای مه ګڼئ، بلکې ستاسې اصلي هستوګنځای بل ځای دی. هغه ځای لپاره تاسو تیاری ونیسئ، د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو پابند شئ. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې فرمایي کوم انسان چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي نو د قیامت په ورځ به یې الله رب العزت د بې حیاو انسانانو په قطار کې راپورته کړي. څومره لوی تاوان! که انسان پوه شي نو له دې نه غټ تاوان نشته چې د ټولې نړۍ په وړاندې د یو تن د داسې کسانو په منځ کې راپورته شي چې هغو په دې دنیا کې د الله رب العزت او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د امرونو لاندې ژوند نه وي تیر کړی، بلکې د خپلو خواهشاتو مطابق ژوند یې تیر کړی وي. راځئ درنو اوریدونکو چې د قیامت لپاره تیاری وکړو تر څو موږ او تاسو د آخرت په ورځ الله رب العزت د خپلو نیکانو بندگانو په صف او په قطار کې راپورته کړي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم وینا ده څوک چې د قیامت لپاره تیاری نه کوي الله رب العزت به هغوی د بې حیاو انسانانو په قطار کې راپورته کړي. الله دې په موږ رحم وکړي. الله رب العزت د قیامت ورځې په هکله باندې فرمایي یوم ثقیل، دا ډیره درنه ورځ ده. درنه ولې ده او د دې خبرې نه څه مطلب؟ رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به الله رب العزت آدم علیه الصلاة وسلام ته ووایي چې له خپل اهل څخه دې د دوزخ لپاره بچي را وباسه. حضرت آدم علیه الصلاة وسلام به الله رب العزت ته ووایي له څو کسانو څخه څو کسان؟ الله رب العزت به آدم علیه الصلاة وسلام ته ووایي په زرو کې 999 د دوزخ لپاره او 1 کس د جنت لپاره. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې خبرې په اورېدو سره به ماشومان هم د غم له امله سپینګیري شي. موږ او تاسو دا خبرې یوازې په خوله باندې کوو او په غوږونو یې اورو. که د دې حال تر حقیقته سړی ورسیږي نو قسم په الله چې د ژوند یوه لحظه به هم د الله او د هغه د رسول صلی الله علیه وسلم د امر خلاف تیره نه کړي. د امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په وخت کې په مدینې منوره کې ملخان ختم شول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر خفه شو. ځینې کسان یمن او نورو علاقو ته ولیږل تر څو معلومات وکړي چې هلته هم ملخان ختم شوي او که پاتې دي. کوم کسان چې د یمن خواته تللي ول هغوی یو لپه ملخان راوړل او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په وړاندې واچول. امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه خوشحاله شو او ویل قسم په الله چې ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه اوریدلی ول چې قیامت ته نږدې به تر ټولو وړاندې ملخان ختم شي. ګورئ درنو اوریدونکو مسلمانانو ورونو او خویندو، دا د قیامت یوه علامه وه چې په اصل کې ښکاره شوې هم نه وه. یوازې د عمر رضی الله تعالی عنه ګمان و چې ګوندې ملخان له منځه ولاړل، خو د عمر رضی الله تعالی عنه په څیر یو ستر شخصیت له امله په دومره فکر کې شو افسوس زموږ او ستاسو پر حال چې د قیامت سلګونه علامې مو د سترګو په وړاندې پوره پرتې دي خو څه فکر راسره نشته. الله دې زموږ او ستاسو پر حال رحم وکړي. الله دې موږ ته هدایت وکړي. نو کله چې محمد رسول الله
صلی الله علیه وسلم د قیامت علامې بیانوي، فرمایي چې د اسلام به یوازې نوم پاتې شي، د قرآن به یوازې الفاظ پاتې شي او علماء سوء به پیدا شي. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل ډیر ژر به په خلکو داسې وخت راشي چې اسلام به تش په نامه پاتې شي، د قرآن به یوازې الفاظ او توري پاتې شي، جماعتونه به د ښکلا له مخې ښه آباد وي، مرمرینې ډبرې، قالینې، شیشې او د ښکلا نور اسباب به پکې ښه پرېمانه وي، مګر د هدایت له مخې به وران او کنډواله وي. یعنی د عبادت لپاره به لکه څومره چې لازمه ده هغومره خلک نه وي. د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي. له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپله فتنو کې ښکیل شي، لکه څنګه چې دا فتنې نن ورځ موږ او تاسې په خپلو سترګو باندې وینو. حتی داسې کسان هم وینو چې د عالم په جامه کې او د عالم په نامه باندې د کافر او د مرتد درباري ګرځېدلی دی او د هغو فاسدو او نارواو خبرو ته جوازونه ورکوي او هغو ته فتواوې ورکوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي، له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپلو فتنو کې ښکیل شي. نو د قیامت لومړنۍ علامه دا ده چې د اسلام به یوازې نوم پاتې شي. اسلام به د خلکو په منځ کې یوازې د نوم په څیر پاتې شي، د عمل کولو والا به څوک نه وي او نه به یې په پوره توګه څوک پر ځان عملي کوي. لکه څنګه چې نن سبا د لمونځ، روژې، زکات، حج او داسې نورو یوازې نوم پاتې دی او په رښتینې توګه لکه څنګه چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لخوا امر شوی څوک نه لمونځ کوي، نه زکات ورکوي او نه هم د اسلام نور ارکان په ځان عملي کوي. دا خو لا پرېږده، داسې ځوانان موږ هم لرو چې کله ته ترې پوښتنه وکړې چې ته څوک یې، هغه درته وایي چې زه مسلمان یم، خو کله چې د اسلام په اړه د هغه نه ته پوښتنې کوي اصلا جاهله وي، د اسلام ارکان نه پیژني. تاسې یقین په الله وکئ چې تېره ورځ زما یو دوست ماته وی چې زه هندوستان ته تللی وم او په هغه ځای کې زه ناآشنا وم، نو ماته نه معلومېدله چې قبله کوم طرف ته ده چې زه خپل لمونځ وکړم. نو هلته یو ځوان مسلمان ما پیدا کړ، د هغه نه مې پوښتنه وکړه چې ته مسلمان یې؟ هغه راته ویلې هو که زه مسلمان یم. نو ما ورته ویلې چې قبله کوم طرف ته ده؟ هغه راته په ځواب کې ویلې چې قبله څه ته وایي؟ ما ترې پوښتنه وکړه چې آیا ته قبله نه پیژنې، مونځ نه کوې؟ هغه راته ویلې چې مونځ څه ته وایي؟ په سلګونو، په زرګونو او په لکونو داسې ځوانان شته دی چې په نامه مسلمانان دي اما د اسلام د مقدس دین د ارکانو، د شعایرو او د مقدساتو نه اصلا خبر نه دي. دا ځوان به د آخرت په ورځ الله رب العزت په خپل حضور کې دروي او د ده د ځواني په اړه به الله ترې پوښتنه کوي چې تا ته ما ځواني درکړې وه، تا ته مې قوت درکړی و، تا ته مې انرژي درکړې وه، تا هغه په څه کې مصرف کړه؟ نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلام به یوازې نوم پاتې وي، خلک به په نامه مسلمان وي اما د عمل کولو والا به څوک نه وي. که عمل کوي خو هغه به په پوره توګه لکه څنګه چې الله او د الله رسول محمد صلی الله علیه وسلم ویلي په هغه توګه به یې نه عملي کوي.
دویم دا چې د قرآن کریم به یوازې الفاظ پاتې شي. قرآن کریم به خلک یوازې په خواږه غږ وایي او نور به په دې نه پوهیږي چې د دې مطلب او معنا څه ده. بس هر کس به یې په ویلو کې د غږ د ښکلا کوشش کوي. دا فکر به نه کوي چې د الله رب العزت په دې کلام کې چې زه لولم له کومو شیانو نه منع شوي چې له هغې باید ځانونه وساتو او په کومو کې چې د کولو امر شوی هغه ترسره کړو، بلکې دا خبره به څوک په خیال کې هم نه راوړي چې د قرآن یو آیت یې په ځان عملي کړی او که نه. نور په دې باندې پوه نه دي چې الله په دې قرآن کې څه ویلي دي، په کومو څیزونو باندې الله امر کړی او د کومو څیزونو نه الله نهیې کړې ده. دا هغه قاریان دي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغو په هکله باندې فرمایي رب قار یقرأ القرآن والقرآن یلعنه. ډېر قاریان داسې دي چې هغوی قرآن کریم لولي خو قرآن کریم په دوی باندې لعنت وایي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله د قیامت علامې بیانوي نو دا پکې وایي چې د قرآن کریم به یوازې الفاظ او تورې پاتې شي، عمل به په قرآن کریم باندې ختم شي. دا هغه څیزونه دي چې نن ورځې موږ او تاسو په خپلو سترګو باندې وینو. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د قیامت لپاره تیاری وکړو تر څو الله هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري. رب په عقبا کې دوزخونه جنتونه لري. څوک چې یادوي د پاک بنده حق مسیر څخه، څوک چې یادوي د پاک بنده حق مسیر. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي جوماتونه به ښکلي شي. د جوماتونو د ښکلا لپاره به ډول ډول اسباب برابر شي. په دیوالونو کې به قیمتي ډبرې، شیشې او داسې نور قیمتي او ښکلي اسباب کارول شوي وي. په ځمکه به قیمتي فرشونه او قالینې غوړول شوي وي. د راحت او آرام لپاره به پکې زمینه برابره وي. لنډه دا چې د ښکلا څومره اسباب شتون ولري ټول به پکې کارول شوي وي، خو له هدایته به بې برخې وي. په جوماتونو کې به خلک د دنیا خبرې اترې کوي. په جوماتونو کې به غیبتونه کوي. د مال او د دکانداري خبرې به په جوماتونو کې کوي. یو بل ته به په جوماتونو کې طعنې ورکوي. د جومات امام او مؤذن خو به جومات داسې ګڼي لکه خپل شخصي کور. تاسو یې اورئ درنو اوریدونکو دغه کار نن ورځ زموږ او ستاسو په ټولنه کې شتون لري که نه لري. حتی د نسوارو ځای هم جومات جوړ کړی وي چې په جومات کې نسوار وکه او په جومات کې بیرته توکه. الله دې په موږ رحم وکړي. حضرت انس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت له علامو څخه یوه علامه دا ده چې خلک به جوماتونه ښکلي کوي او په دې کار به فخر کوي. د ابوداود حدیث ده. که نن سبا وګورو نو همدغه حال دی. د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په روایت کې داسې راغلی دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل لتزخرفنها کما زخرفت الیهود والنصارى. تاسو به خامخا جوماتونه د یهودو او نصاراو په څیر ښکلي جوړوئ. که جوماتونو ته وکتل شي نو هر ډول زړه راښکونکي شیان لکه عصري کړکۍ، ډول ډول لاسپیکرې، پکې ګروپونه، هواکش، با ارزښته فرشونه، قالینې او همدارنګه نور د آرام او راحت اسباب پکې شتون لري. د همدغو دنیوي شیانو په راتګ سره خلک دې ته مجبوره شوي چې د لمونځ له وخته پرته جوماتونه قلف کړي. که داسې ونه کړي نو مجبور دي چې د ساتنې لپاره یې څوکیدار وټاکي.
درنو اوریدونکو، نن سبا زموږ او ستاسو جماعتونه له دنیوي اسبابو څخه ډک او له لمونځ کوونکو څخه خالی دي، او کم لمونځ کوونکي چې وي هغه هم په جومات کې په دنیوي خبرو باندې بوخت دي. په جوماتونو کې نه هغه خلک شته چې په خشوع او عاجزي سره لمونځ ادا کړي، او نه هم تعلیمي حلقې، نه پکې دینی مشورې شته، او نه هم ذکر او تلاوت، په داسې حال کې چې جوماتونه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او خلفای راشده په وخت کې د دین او د دیانت د کارونو د پرمختګ لپاره د مشورو مرکزونه ول. د کنز العمال په یو روایت کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل کله چې تاسو خپل جوماتونه ښکلي کړل او قرآن کریم ته مو د ښکلا لپاره ډول ډول پوښونه ورکړل، نو پوه شئ چې ستاسو د هلاکت وخت رانږدې شوی دی. د بیهقي په یو روایت کې همدغه روایت راغلی دی چې محمد رسول الله وویل داسې وخت به راشي چې خلک به خپلې دنیوي خبرې په جوماتونو کې کوي، تاسې له هغوی سره مه کینئ، ځکه الله رب العزت دغه خلکو ته هیڅ اړتیا نه لري. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي، او الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي لکه څنګه چې د جوماتونو په ښایست کې کوشش کوو، همدارنګه په خپل مانځه کې او په خپل عبادت کې کوشش وکړو. او بل دا چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې له علماو څخه به فتنې راوچتې شي، او په خپله همدغه علما به په دغو فتنو کې ښکیل شي. د دې مطلب دا دی چې علما به په ګډو وډو سر شي، بې لارې به شي. کله چې علما د رشد او هدایت لاره پرېږدي، نو عالم به سره د علماو په فساد کې ښکیل شي. او دا هم مطلب کیدی شي چې علما به فاسدو شتمنو او ظالمانو خلکو سره مرسته کوي، او د مال او د دولت لپاره به د خلکو د خوښې مسئلې بیانوي، او بیا به همدغه فاسد شتمن د دوی لپاره د ګناه سبب جوړ شي. د ابن ماجه په یو روایت کې راغلی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زما په راتلونکي امت کې به داسې خلک پیدا شي چې هغوی به د دین په اړه پوهه ترلاسه کړي، عالمان به شي، قرآن به وایي، خو بیا به د فاسدو شتمنو خلکو خواته ورځي، د سرمایهدارانو خواته به ورځي، او وایي به چې موږ د شتمنو خلکو خواته ورځو، له هغوی نه مال لاسته راوړو، خپل دین بچ ساتو او له هغوی نه بیلیږو. داسې ملایان نن ورځ زموږ او ستاسو په ټولنه کې شته، حتی که یو فاسد قراردادي هم وي چې د انسانیت او اسلامیت په ضد باندې کارونه کوي، د کفر مرسته کوي، دا ملا د هغه په خوا کې ناست دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خبرې د لارو کانه کولو لپاره وویل دوی دا خبره په داسې حال کې کوي چې داسې کیدی نشي چې د شتمنو فاسدو شتمنو خلکو خواته ورشي او د دوی دین دې بچ پاتې شي. لکه څنګه چې د قطاد له ونې څخه پرته له اغزیو نور څه په لاس نه راځي، همدغسې له فاسدو شتمنو خلکو سره په ناسته کې له ګناهونو پرته بل څه لاسته نشي راتلی. کوم علما چې له فاسدو سرمایهدارانو سره ناسته او ولاړه کوي، په عمومي توګه هغوی د علماء سو په قطار کې راځي، د یو څو روپو لپاره د هغوی تر څنګ ورځي او خپل وقار او خپل عزت د هغوی په وړاندې له لاسه ورکوي. نو ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علماء سو به پیدا شي، یعنی د دوی علما به د آسمان نه لاندې تر ټولو خلکو بدترینه خلک وي. له دغو علماو څخه به فتنې راولاړې شي او بیا به همدغه علما په خپلو فتنو کې ښکیل شي. په دې کې شک نشته چې علما ورثه د انبیاو دي، خو کومه علما چې د شتمنو خلکو په دروازو کې ګرځي، یا هغوی ته چاپلوسي کوي، یا د حکومت په ادارو او په دفترو کې ګرځي، هغوی دې پوه شي چې هغه د محمد رسول الله وارثین نه دي، هغه علمای سو دي. دا د قیامت علامه ده. حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي که چیرې د علم خاوندانو خپل علم محفوظ ساتلی وی او هغه یې په صلاحیت لرونکو خلکو لګولی وی، هغوی ته یې لارښودنه کړې وی، نو د وخت سرداران به جوړ شوي وی.
مګر دوی د یو څو روپو د لاسته راوړلو لپاره خپل علم د شتمنو خلکو په خوښه ولګاوه چې له امله دوی د خلکو په وړاندې سپک او ذلیله شول. الله دې داسې عالمان چې د ظالمانو په خوا کې ناست دي د څو روپو لپاره هغو ته مسئلې بیانوي، الله دې نورم ذلیل او تباه کړي. د نورو خلکو په څیر هم علما د آخرت له فکر او غم څخه بې خبره دي، ځان یې بې خبره ګڼلی او د خپل علم اصلي مقصد یې همدغه فاني دنیا ګرځولې ده. په دې هڅه کې دي چې له دوی نه یو لوی سیاسي مشر جوړ شي یا یو وکیل پرې جوړ شي. د رپو د لاسته راوړنې او د شهرت پیدا کولو لپاره لالهانده او سرګردانه ګرځي. دا سمه ده چې د ګوتو په شمېر علما به د الهي دین د خپراوي کوشش کوي، خو نور ټولې د نشنلیزم، سوسیالیزم، دیموکراسي او د نورو له ځانه جوړه نظامونو د خپراوي او رواجولو هڅه کوي. او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاکو ارشاداتو پر ځای د مخلوقه له ځان جوړه نظام کې خپل خیر لټوي او خلک هم همدې پلو ته هڅوي. تاسې یقین وکړئ چې داسې علما هم ما لیدلی دي چې بل چاته به عالم هم نه وایي او خلکو لته تل لپاره مسائل بیانوي، خو لاکن د یو ظالم په خوا کې به ناست وي، د یو مرتد خوا کې به ناست وي چې د هغو لاسونه د مسلمانانو او د مظلومانو په وینو باندې سره دي. نو دا علمای سو دي، دا د قیامت د علامو څخه یو علامه ده. الله رب العزت دې موږ د علمای سو د فتنې نه وساتي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې زموږ نه واقعي علما جوړ کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. څوک چې راغلي د پاک بنده حق مسیره څخه، څوک چې راغلي د پاک بنده حق مسیره څخه، څوک چې راغلي د پاک بنده حق مسیره څخه، وداسې چاته په قیامت کې عذابونه لري، وداسې چاته په قیامت کې عذابونه لري. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري، رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري، رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري. که څوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره، که څوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره، که څوک ناوړي خادم سي د اسلام لپاره، هلته خالد حوري غلمان لري باغونه لري، هلته خالد حوري غلمان لري باغونه لري. که د دنیا ژوند سختۍ لري خوندونه لري، رب عقبه کې دوزخونه جنتونه لري.